سلامونه وخت مو په خیر. شبنم وزیری یم د زیرو نیوز سرویشت ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. جمعه ده د 1404 هجري لمریز کال د تلې 18 او د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر 10 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. افغانستان او بنگلادیش د درې ورځنیو سیالیو په دویمه لوبه کې سبا شنبه بیا مخامخ کیږي. دغه ستره سیالي سبا مازدیګر 4:30 بجې د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پیلیږي. کابل کې د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره شوې. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست اړوند د بایسکل ځغلونې او موټر سایکل ځغلونې ملي فدراسیون له لوري او د ګلبهار انویسټمنټ شرکت په ملي ملاتړ د ملک اصغر له څلور لارې څخه تر جلال آباد ښار پورې نږدې 50 بایسکل ځغلونکو ترمنځ د بایسکل ځغلونې دوستانه سیالۍ په دوو جلا سبکونو جدایي او غرنۍ کې پیل شوې. هیره دې نه وي دغه سیالۍ د مرکز، میدان وردګ، لوګر، ننګرهار او لغمان ولایتونو بایسکل ځغلونکو ترمنځ په 150 کیلومتري واټن کې پیل شوې. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې له 3 کلبونو د 40 ورزشکارانو ترمنځ د واکو کیک بوکسینګ سبک سیالۍ ترسره کړې. په یادو سیالیو کې له عبدالقیوم، علاءالدین او احمد کلبونو څخه ورزشکارانو د نویو ځوانانو او لویانو په عمري کټګوریو کې د یو بل پر وړاندې سیالۍ وکړې چې په نتیجه کې د علاءالدین کلب په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په پکتیا ولایت کې د رزمي ورزشونو او سپورت سبک سیالۍ د 10 ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوې. دغه سیالۍ د پکتیا ولایت د رزمي ورزشونو فدراسیون له لوري د دې ولایت مرکز ګردیز ښار کې ترسره شوې چې پکې د بیلابیلو عمرونو ورزشکارانو ګډون کړی و. د سیالیو په پای کې 15 ورزشکارانو خپلو سیالانو ته ماتې ورکړې او بریالي اعلان شول. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د غور ولایت د فیروزکو ښار په مرکز کې د سنوکر سیالۍ د 100 تنو په ګډون پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې له ګډونوالو څخه شرف الدین، محمد علي او محمد عظیم په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړل. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز سلرپیش تر زبانې خبرونه د الله پامان.